د بنسټګرو مخالفت او مخنیوی. د رند کورپوریشن امریکایي تحقیقاتي اداره د سیکولر عناصرو له ملاتړ او له رواجي ملایانو څخه د استفادې د لارو چارو تر تشخیصولو وروسته په خپل کتاب کې د رښتینو مسلمانانو چې دوی یې بنسټګر بولي د مخالفت او مخنیوي یو مفصله طرحه وړاندې کوي چې عناصر یې په لاندې ډول معرفي کوي او لیکي. اول، د اسلام په اړه باید د بنسټګرو د تعبیر او تفسیر مخالفت وشي او غلطي یې بربنډې کړای شي. دوهم، د بنسټګرو هغه روابط باید وسپړل شي چې له غیر شرعي ډلو سره یې لري. دریم، د بنسټګرو زور زیاتی او د هغه عواقب باید خلکو ته نشر شي. څلورم، د دې خبرې د اثبات لپاره باید ډیر کار وشي چې بنسټګر د خپلو ټولنو او دولتونو د ترقۍ او پرمختګ لپاره هیڅ پروګرام نه لري او همدغه پیغام باید په خاص ډول ځوانانو، عامو او ساده خلکو، ښځو او په غرب کې میشتو اقلیتونو ته ورسول شي ترڅو خلک په هغوی اعتماد ونه کړي. پنځم، د خلکو له ذهنونو څخه باید د بنسټګرو احترام او د هغوی د کارنامو تقدیرول وایستلی شي او هم باید په بدو نومونو لکه ویره اچوونکو، ورانکارو او ډارنو یاد کړی شي. شپږم، لیکوالان، ژورنالستان، څېړونکي باید وهڅول شي چې د بنسټګرو په هکله د فساد، نفاق او فسق لیکنې وکړي، راپورونه تیار کړي او خپاره یې کړي. اووم، باید کوښښ وشي چې بنسټګر په بېلابېلو طبقو وویشل شي. پورتنۍ توصیې هم په دقیق ډول په افغانستان کې په لاندې ډول د عملي کېدلو په لار کې دي. اول، امریکا د خپل میډیا له لارې کوښښ کوي حقیقي اسلام د مجاهدینو یو خپل افراطي تعبیر وبولي چې په اوسنۍ زمانه کې د عملي کېدو وړتیا نه لري او هغه اسلام حقیقي اسلام وبولي چې دوی له خوا په سیکولري اسلامي هیوادونو کې رامنځته شوی او همدوی یې تر شا ولاړ دي. دوهم، امریکا او ملګري یې کوښښ کوي چې په درواغو د مجاهدینو او مافیایي ډلو ترمنځ د رابطو خبرونه خپاره کړي او د مجاهدینو مصارف له مخدرو موادو څخه له لاسته راغلو پیسو څخه وګڼي. دریم، د غرب میډیا شپه ورځ د مجاهدینو په خلاف منفي تبلیغات کوي چې د امریکا او غرب د رنډو او وحشیانه بمباریو د مرګ ژوبلې پړه پر مجاهدینو واچوي. که امریکایان په سلګونو کلیوال او عام خلک ووژني، هغه یو سهو او غلطي هم نه بولي بلکې اصلا یې خبره نه تاییدوي، که څه هم د دوی ګوډاګیانو څو ځله هغه تایید کړی هم وي. خو که مجاهدین چېرته کوم خائن، غدار او جاسوس ووژني او یا کوم شرعي حد نافذ کړي، له هغو څخه بیا ډنډوره جوړوي او په هفتو د غرب میډیا ورباندې مرکې او تبصرې کوي. څلورم، امریکا کوښښ کوي چې مجاهدین ورانکارۍ او د سولې دښمنان معرفي کړي خو خپله یې چې نیم افغانستان لوټي کړ، په لکونه خلک یې د وطن پرېښودلو ته اړ کړل او په لسګونو زره یې بېګناه خلک یې په تېرو 8 کلونو کې ووژل او مؤسسې یې په لسګونه میلیارډ ډالر غلا او اختلاس کړل. بیا هم غواړي ځان د سولې کوتره وښيي او د افغانستان د آبادولو دعوا وکړي. پنځم، غرب هڅه کوي چې د خپلو تبلیغاتو لارې د اسلام رښتینی علما او مجاهدین د تنگ نظرو، بیرته پالو، نامهذبو، سخت زړو، کم علمو او بېسوادو په حیث معرفي کړي او د مجاهدینو هغو زړور او حیرانوونکو کارنامو ته چې ټول کفار یې هیښ او حیران کړي دي ډارن او بزدلانه بریدونه ووایي. که د اسلام حقیقي علما بیرته پاتې نامهذب او کم علمه وي، نو ټول غرب یې د خبرو جواب په خبرو او منطق ولې نشي ورکولی؟ ولې د خبرو او منطق پر ځای له بمونو او مرګونو کار اخلي؟ او که مجاهدین ډارن وي، نو بیا امریکا یوازې ولې نه را میدان ته کېږي؟ ولې یې ټوله دنیا په زاریو او ننواتو د ځان تر څنګ درولې ده؟ شپږم، دا چې د رښتینو علماو او د الله جل جلاله د لارې د مجاهدینو په منځ کې فسق او اخلاقي فساد وجود نه لري، نو ځکه غرب پلویانو ته هم څه په لاس نه ورځي چې لیکل پرې وکړي. شپږم، د مجاهدینو په بېلابېلو ډلو او طبقو د ویشلو هڅه له پخوا راهیسې روانه ده. کله کوښښ کوي یوه ډله د منځلارو په نامه او کله بله ډله د منځلارو په نامه ونوموي، خو تر اوسه هیڅوک د دوی د خوښۍ په منځلاریتوب نه دی راوتلی.
د دیموکراتیکو عناصرو مرسته رند کارپوریشن که په خپل طرح کې لاوی خوا د رښتینو مسلمانانو مجاهدینو د بدنامولو او په هغوی پورې د تورونو او تهمتونو د پوره کولو توصیه کوي، له بلې خوا په اسلامي هېوادونو کې د هغو بېدینه سیکولر عناصرو د تقویې او د هغوی د مواقفو په ستایلو او په ټولنه کې ورته د قیادي حیثیت وربښولو طرح هم په لاندې ټکو کې وړاندې کوي او لیکي. لومړی، سیکولر او دیموکراتیک عناصر باید وپوهولی شي چې بنسټګر د دوی او امریکا مشترک دښمنان دي. دوهم، په اسلامي هېوادونو کې باید کوښښ وشي چې غرب پلوي دیموکراتیک عناصر له هغو جهتونو سره له اختلاف څخه لرې وساتل شي چې له امریکا سره یې اختلاف لري، لکه نشنلستان او یا د کمونیستي ایډیالوژۍ لرونکي عناصر. هسې نه چې غرب پلوي دیموکراتان د غرب پر ځای د بل چا د اجنډا لپاره په کار اخته شي. دریم، په اسلامي نړۍ کې باید د دین او دولت د جلاوالي نظریه تقویه شي. په دې لار کې باید مسلمانانو ته دا تلقین وشي چې دغه نظریه دین ته هیڅ خطر نه پېښوي، بلکې دین نور هم خالص کوي او تقویه کوي. څلورم، په اسلامي ټولنو کې باید نوي قیادتونه ایجاد او هغو ته رشد ورکړل شي. پنځم، هغه غرب پلوي نوي قیادتونه چې د ذات له خطر سره مخ دي باید په هغو کې له مدني حقوقو څخه د مدافعو قیادتونو زړورتیا او مواصفات پیدا کړو، په خاص ډول په ښځو کې، لکه په افغانستان کې چې د سیما سمر او په مصر کې نوال ساداوي رامنځته شوې. شپږم، د مسلمانانو اکثریت باید په پراخه سیاسي فعالیتونو کې شریک راشي ترڅو د عامو مسلمانانو د افراطي مسلمان کېدو مخنیوی وشي او د افراطي مسلمان کېدو په عوض دا خبر ورته تلقین کړی شي چې اسلام خو د دوی د فرهنګ یوازې یو جز تشکیلوي او د هغه ترڅنګ نور شیان هم شته چې د ټولنې عمومي فرهنګ ترې جوړیږي. اووم، د مدني ټولنې فرهنګ ته د وده ورکړل شي، په خاص ډول په جنګ ځپلو سیمو، مهاجرینو او له کړکېچ څخه په راوتلو ټولنو کې سیکولر او دیموکراتیک قیادت باید له دغه ډول وضعیت څخه استفاده وکړي او د غیر حکومتي مؤسساتو او ټولنو په جوړولو په کلیو او ښارونو کې داسې بنسټیز فرصتونه ایجاد کړي چې په نتیجه کې په خلکو کې معتدل ماډرن سیاسي قیادتونه او سیاسي فرهنګ راوټوکوي. په پورتنۍ یاد شوې توصیې هم د نورو توصیو په څېر په پوره دقت په اسلامي هېوادونو او بیا په خاص ډول په هغو هېوادونو کې چې جهادي حرکتونه ورکې موجود دي عملي شوي دي. امریکا نه یوازې د سیمې دیموکراتیک او سیکولر عناصر په دې وپوهول چې رښتیني مسلمانان د دوی او د امریکا د مشترک دښمنان دي، بلکې عملاً دیموکراتیک حکومتونه د خپل ځان ترڅنګ د مسلمانانو په خلاف د جنګ په صف کې ودرول. همدغه سیکولر حکومتونه دي چې په لاکونو مسلمانان یې بېکوره کړل، وژني او په کلیو او کورونو کې په دې جرم بمونه پرې وروي چې هغوی اسلامي ژوند غواړي. او همدغه د پردیو په لاس جوړ شوي حکومتونه داسې نظامونه جوړ کړي چې اسلام ورکې هیڅ ځای او نقش نه لري، دین یې د دولت او نظام له چارو محروم کړي او په ټولنه کې یوازې تش نوم غواړي. او بس که څوک د عملي اسلام غوښتنه کوي، هغه د تروریستو، بنسټپالو، سختدریځو او ورانکارو په نامه ځپل کېږي. غربیانو مسلمان ملتونو ته د حقیقي قیادتونو او قهرمانانو پر ځای ډمان، سندرغاړي، لوبغاړي، ګډاګر، کرکټیان او د فلمونو ممثلین د قهرمانو په حیث معرفي کړل. او شپه ورځ د غرب او د هغوی د دیموکراتیکو ملګرو مطبوعاتي او نشراتي اداره د همدغو جعلي قهرمانانو په ځلولو او ستایلو بوخت دي. غواړي چې د مسلمانانو ولسونه ځوانان دي په هر څه کې د دغو خلکو تقلید وکړي او دغو جعلي قیادتونو ته د رشد او تبارز ورکولو په خاطر یې په لسګونو بېلابېل ټولنې، جرګې، سازمانونه، ادبي بهیرونه، کلبونه، قومي جرګې او کلتوري بنیادونه ایجاد کړي ترڅو همدوی د ټولنې په اجتماعي ذهنیت کې د قهرمانو په حیث ځای ونیسي. په افغانستان او نور اسلامي هېوادونو کې د دیموکراتانو تعلیمي نظام او میډیا هڅه کوي هغو ته اسلام د یو رواجي دین په حیث چې په عرفونو او عنعناتو ولاړ دي معرفي کړي، او دا هم ورته تلقینوي چې اسلام باید د دوی د فرهنګ یو جز وي، نه دا چې د ژوند هر څه دی د اسلام تابع وي. د غرب او دغه د لاسپوڅو د دیموکراتانو اخبارونه، راډیوګانې، تلویزیونونه د مسلمانانو د بېلابېلو مهمو سیاسي، اجتماعي، فرهنګي
فوزي او استراتیژیکو چارو په حق لا د شخصیتونو سره مرکه کوي چې هغه اصلا نه په اسلام خبر دي او نه د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د تشخیص استعداد او ظرفیت لري، بلکې ټول هغه خلک دي چې کوښښ کوي پارڅ کې د غل تعالی درانه او دریزي تر حق وکړي او دا هر څه د دې لپاره تر سره کیږي چې دغه ډول خلکو ته په ټولنه کې قیادي حیثیت ورو بهي.